لوړو زده کړو وزارت په یوه اونۍ کې شنبه د هیواد تحصیلي نهادونو د ښوونې او روزنې برخې د تاریخ، جغرافیې، ټولنپوهنې او بدني روزنې څانګو د تحصیلي نصاب د بیاکتنې او پراختیا دویم پړاو کلسټر پیل شو. په کابل پوهنتون کې د 480,000 افغانیو په لګښت د یوه محراب مسجد د بیا رغونې چارې د دغه پوهنتون له عادي بودیجې څخه بشپړې شوې. یکشنبه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د ترکیې له سفیر سره په لیدنه کې پر دوه اړخیزو علمي همکاریو خبرې وکړې. دوشنبه د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د کاردان خصوصي پوهنتون په نړیوال کنفرانس کې ګډون او وینا وکړه. په البیروني پوهنتون کې د 1 میلیون افغانیو په ارزښت د کرنیز فارم او اوبو ذخیره کولو حوض د 2 لویو پروژو پرانیسته وشوه. سهشنبه د لوړو زده کړو وزارت پلان پالیسي او تقنین ریاست له لوري د کندهار پوهنتون او دغه ولایت خصوصي لوړو زده کړو مؤسسو مسؤلینو ته د ستراتیژیک پلان د جوړونې او تطبیق سیمینار وړاندې شو. چهارشنبه د لوړو زده کړو وزارت رهبری شورا ناسته کې استادانو او محصلینو ته په رخصتیو کې د ظرفیت لوړونې سیمینارونو پر جوړېدو ټینګار وشو. او پنځشنبه د هرات پوهنتون تدریسي روغتون لابراتوار د تجهیز په لړ کې د مراجعینو لپاره د باکیفیته خدماتو وړاندې کولو په پار د هیماتولوژي سیسمیکس ماشین نصب شو.